بسم الله الرحمن الرحیم. مان به کې یو مین ټاپک پاتې شو، هغه د CSS Prefixes یا Vendor Prefixes. اوس CSS Prefixes څه ته وایي؟ دا براوزر د ما اوس کولاو کړی دی، سوري دا ویب سایټ دی ما په کروم براوزر کې کولاو کړی، ګوګل کروم کې د ښه برابر شو کېږي، خو ضروري نه ده چې زه کولاو کړم په فایرفاکس کې. دغه سیم سایټ دی، سیم کوډ دی ما کولاو کړی په فایرفاکس کې. نو که دلته کې وګورئ یو مسله پکې دا ده چې دا آیکان چې دی دا دلته کې راغلی دی، ټیک شوه، دا صحیح نه دی برابر. دې دغه ته وګورئ دا هم صحیح نه دی، دا ویت چې کوم دی، ټیک شوه. دغه شانتې دا ریسیپیز دا چې دی دا ویت هم صحیح نه دی. نو د دې مسله څه ده؟ که تاسو انټرنیټ ته لاړ شئ او سرچ کوئ CSS Prefixes، نو دا ما یو پوسټ کولاو کو چې دا پروت دی په دې سایټ باندې hashnote.com باندې، او دا د سایټ لینک دی what is CSS Prefixes. نو که تاسو ریډ کوئ نو دی وایي چې دا د هغه CSS هغه پراپرټیز سره یوز کېږي چې کراس براوزر کمپیټیبلیټي، مطلب دا چې زه خپل ویب سایټ په ګوګل کروم کې کولاو کوم هم صحیح ښکاري، په اوپیرا کې کولاو کوم هم صحیح ښکاري، په فایرفاکس مایکروسافټ ایج په ټولو کې برابري. لکه سیم اگزامپل اسانه دی چې د دې کې اوس ما کولاو کو په فایرفاکس کې، نو په څه ځایونو کې د ډیزاین خراب شي، لکه دا چې کوم دی، ټیک شو، دغه شان په هوم پیج باندې دا آیکان دلته کې راغلی، دا هم خراب شوی دی، پکار دی چې دا دې سره پورې ټیک ده. نو دغه فکس کولو دپاره یوز کېږي CSS Prefixes. میجر کم براوزرز چې دی هغو CSS Prefixes دا دي کم پراپرټي چې فرض کا بای ډیفالټ په دغه کې نه سپورټ کوي، کرومیم براوزر کې د هغې لپاره ویب کټ یوز کېږي. کرومیم ګوګل کروم دی په دې کې راځي، سفاري، اوپیرا، بریف دا براوزري. موزیلا فایرفاکس لپاره موز پریفکس یوز کېږي. نو اولډر ورژن اوپیرا چې کم دی د هغې لپاره او یوز کېږي، او MS چې دی د مایکروسافټ انټرنیټ ایکسپلورر او مایکروسافټ ایج براوزر لپاره یوز کېږي. when to use CSS Prefixes. CSS Prefixes مونږ کله یوز کوو؟ زمونږ کله پکارېږي؟ په هغه وخت کې زمونږ پکارېږي چې کله یو CSS پراپرټي نوي راوځي، هغه ایکسپریمنټلي ټیک شوه او په بل براوزر کې سپورټډ نه وي، نو د هغې لپاره یوز کېږي. لکه اوس ډسپلی فلیکس پراپرټي بای ډیفالټ دی سره، ټیک شوه، نو چې دی اوس په کرومیم او ګوګل کروم او سفاري دې براوزر کې دغه کې، نو د هغې لپاره به ورسره دا یو ایکسټنشن لګي، ټیک شوه، مایکروسافټ لپاره به ورسره داسې لګي. نو دا دی CSS Prefixing. لکه مختلف دغه اگزامپل یې دلته کې راکړی، یو دا چې دی ویب کټ دغه شان د هغې سره یو پریفکس یو کوډ ولګي، نو بیا زموږ براوزر چې هغه په کراس پلیټفارم باندې برابري، نو چې موږ د دې خپل CSS کوډ پریفکسینګ وکړو دی به هم په کراس پلیټفارم باندې برابر شي. ستاسو سره چې ما کوم کوډ شیر کړی دی په هغې کې ما CSS Prefixing نه دی کړی، ټیک شوه، خو دلته کې به اوس ډیمو به وکړم په دې سیکنډ کم ویډیو ټایم کې چې مې جوړ کړی دی ستاسو ډیمو دپاره، چې په هغې کې مې ځکه نه دی کړی، که تاسو بیا کوډ ګورئ نو کنفیوژن درته کې نه وي او کوډ درته کلیر وي، د هغې لپاره مې پکې نه دی کړی. تاسو ګوګل ته لاړ شئ او دې ته کې سرچ کوئ CSS Prefixer آنلاین، ټیک شوه، نو تاسو ته به ډېر شی سایټ کولاو شي، لکه دا دی، دا یو خو الریډي ما کولاو کړی، لکه CssDrive.com مختلف تاسو یوز کولی شئ، ټیک ده. او ما سرچ نه دی کړی چې د دې به خامخا به د دغې هم شته دی، بلکل شته. ایکسټنشن ته لاړ شئ که نه ویجوال سټوډیو کوډ کې، نو ایکسټنشن هم شته. مختلف براوزرز دي، آنلاین سایټس چې په هغې کې تاسو خپل CSS کوډ پریفکسینګ کولی شئ په اسانۍ سره. ما دا یو سایټ کولاو کړی دی autoprefixer.github.io، ټیک شو، چې دا سایټ ما کولاو کو سمپل 2 سایټس دي. دلته کې ما ته وایي چې خپل کوډ پیسټ کا، چې دلته کې زه پیسټ کړم د هغې رزلټ به ما ته دلته کې راشي، ټیک ده. زه به خپل سایټ کولاو کړم، دا یو دی د style.css کوم فایل چې د کنټرول A یا سلیکټ آل، ټول کوډ به زه سلیکټ کړم، د دې ځای نه به زه کاپي کړم یا کنټرول C کاپي به یې کړم، ټیک شوه، د دې ځای نه دا ټول کوډ ما کاپي کو، دا به ترې لرې کړم، په دې ځای کې به دا زه پیسټ کړم. چې ما څنګه پیسټ کو، بای ډیفالټ دلته کې هغه دغه جنریټ کو، کوډ یې جنریټ کو. نو که تاسو دلته کې پراپرټیز ته وګورئ، دلته کې دا زه اوس د دې سره کمپیر کوم که نه، ما چې کوم کوډ پیسټ کو هغه دا دی، په هغې کې دا راغی باډي ټیګ، ټیک شوه، په دې باډي ټیګ کې ما څه لیکلی دي، باډي ټیګ نه سوري دا یو چې دی
آل ټیګ کم آل سلیکټر چې دی په دې کې ما لیکلی دی چې باکس سایزینګ بارډر باکس ټیک شوه نو داس اتومیټیکلی ډیټیکټ کو او دلته کې پکې یو بل لاین هم ایډ کو ویب کټ باکس سایزینګ بارډر باکس دا د هغه سایټ لپاره دغه کو کم چې کروم او سفاري په دې مخکې چې موږ په کم پوسټ کې وکتل چې کم یو دغه چې دی پریفکس هغه د کم لپاره دی نو آسان کار دی چې بس کوډ خپل کاپی کړئ ټول CSS کوډ او په دې سایټ کې پیسټ کړئ نو دلته کې د دې پریفکسینګ به دی وکړي لکه د ترانزیشن پراپرټي ده نو هغې ته هم دلته کې پریفکس ایډ کو په خپله او سټینډرډ طریقه دا ده د پریفکس لیکلو که تاسو په خپل کوډ کې په خپله هم پریفکس لیکلی شئ خو داسې په اول کې مطلب لکه چاته داسې نه یادېږي که نه چې دا پراپرټي په کراس براوزر باندې کمپیټیبل ده که نه خو اسانه طریقه دا ده خپل کوډ سموث ولیکئ یو پراپرټي او بیا یې په دې سایټ باندې په اسانۍ سره په یو امپورټ باندې دغه کوئ امپورټ یې کوئ او واپس بیا په دغه باندې ایکسپورټ رئ ټیک شوه نو په کاپي پیسټ دلته کې کوډ راغی دلته کې نور هم به کم ځای کې پریفکسینګ ضرورت وي په هغه ځای کې به د په خپله پریفکسینګ ایډ کړی لکه دی په دې ځای کې پریفکسینګ ضرورت و نو دلته کې ایډ کړو دلته کې د پریفکسینګ ضرورت و نو دلته کې ایډ کړو ټیک شوه بیا په دې کې دلته کې ما هغه کارډوان سټایل چې دی کارډوان سټایل دا دی د زه ګورم چې دی صحیح شوه ټیک دغه یو دغه به کې ما کړی دی چې دلته کې دا کارډوان سټایل دا دغه به زه چینج کړم زه صحیح ده پراپرټي ما دلته کې اول لیکلی و ویب کټ فیل اویلیبل دا پریفکس سره مې لیکلی و که دلته کې بیا تاسو د پریفکس نه بغیر کوئ د هغې نور دغه به هم راوالي ټیک شوه ټیک نو دلته کې به اتومیټیکلی د دې پریفکسینګ وکړي سمپل بیا سلیکټ ریزلټ باندې کلیک کوئ دا ټول به سلیکټ شي بیا د دې ځای نه کاپي کوئ ټیک شوه چې کاپي شو هغه خپل زوړ CSS لرې کوئ او دغه پې پیسټ کوئ او که فرض که تاسو دغه چې داسې نه چې فایل کې غلطي وکړئ نو نوی فایل کریټ کړئ نوی فایل کې سیو کړئ ټیک او دا خپل زوړ فایل په خپل ځای کې دی خو ما ته پته و چې مطلب غلطي به پکې رانسنه کېږي او لکه برابر دی سمپل کاپي پیسټ مې کول هغه ځای دغه شان د ګریډ دا به هم بیا کاپي کم کنټرول A کنټرول C او په دې ځای کې به کنټرول A دا به لرې کم دلته به پیسټ کړم ټیک شوه پیسټ مې کوم اتومیټیکلی به د دې پریفکسینګ وشي بیا به سلیکټ وهم ریزلټ بیا رایټ کلیک کاپي یا کنټرول C کاپي شو د دې نه به دا ریموو کړم او دغه به پیسټ کړم ټیک شوه دا هم پیسټ شو اوس چې زه راشم خپل براوزر په کروم باندې خپل ویبسایټ په کروم باندې ریفریش کړم ښه برابر دی اول هم په کروم باندې برابر اوسه مسله یې نه کوله دا اوس راغی فایرفاکس براوزر ته اوس په فایرفاکس کې هم هغه مسلې چې وي هغه د دې نه ووتې او برابر شو ټیک ده بالکل برابر راغی په فایرفاکس باندې نو دغه پریفکسینګ د کوس پریفکس کوډ ته تاسو دلته کې وګورئ د هر یو سره دا دغه لیکلی دی چې MS ټیک شوه ګریډ رو ګریډ سپین نو اول ما ځکه مې په کوم ستاسو سره چې کوم کوډ شیر کړی په هغې کې دا پریفکسینګ نشته چې کوډ صفای او تاسو ته لږ صفا ښکاري دغه و د پریفکسینګ باره کې چې دغه تاسو وکړئ بیا به ستاسو سایټ چې هغه به کراس براوزر کمپیټیبلیټي به د هغې وي